پر میوو او سبزیجاتو لکه مڼې، انګور، پیاز، کچالو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو د غلسګونه بار موټر د غلام خان ترانزیټي بندر لار بندیدو لوجې لکرخې دی غاړې ته د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې ولاړ دي. دغه موټر او مواد د افغان او پاکستانی تجارانو مالونه دي. د تجارانو او موټروانانو په وینا د لارې بندیدو لوجې ورته میلیونونه افغاني تاوانونه رسیدلي دي. دوی د یاد لارې د زر تر زر خلاصون غوښتنه کوي. یو خوا ډرایورانو ته ستونزې دي، ډرایورانو سره تړلې ترانسپورټ سره دکاندار دی، هوټلي دی، د ټول ځای په ځای ولاړ دي، کار خراب دی. نو دواړو خواو ته ډېرې ستونزې دي. نه یوازې دا ستونزه په افغانانو باندې بلکې پاکستان عام ولس ته هم ډېره ستونزه ده. هغه هم په رسنیز ډګر کې او په رسنیو کې دا هیله او توقع ښیي چې باید لارې خلاصې شي او ترانسپورټ باید بند نه شي. خو پاکستان خو یو خبره بیا کې زیاتو چې پاکستان عملي کوي، نو پاکستان خو هسې سرچپه روان ده، کله یوه وایي کله بله وایي. نور یې خدای وکړي چې سوله مو شي، اوربند مو شي، او دواړه طرفه دپاره خیر هم ده، هم د تجارت لارې هم د مرستیا د ستونزې حل کولو دپاره خدای دې وکړي چې دا حل شي. د خوست ولایت د تجارت او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي بندرونو بندیدو له امله د دواړو غاړو تجارانو ته تر اوسه پورې میلیونونه افغاني تاوانونه رسیدلي، او که دا لار همداسې بنده وي نو د هرې ورځې تیریدو سره به د دواړو غاړو تجارانو او ولسونو ته لا زیات زیانونه ورسیږي. دوی زیاتوي چې دواړه حکومتونه باید تجارت د تل لپاره له سیاست څخه لرې کړي تر څو د دواړو حکومتونو ترمنځ مناسب تجارت تر سره شي. پاکستان سره کوم بندرونه لرو دا په تجارتي قاموس کې په نړیوال ترانزیتي قوانینو او همدارنګه تجارتي قوانینو په چوکاټ کې نه راځي. یعنې دا لکه د سیاسي فشار لارې چې وي، نه تجارتي بندرونه. دوی په موسمي تولیدات د افغانستان کې که سبزیجات دي که موجات دي په هر وخت کې دا لارې تړلې دي. د پاکستان لوری هم حکومت دې ته متوجه شي چې دغه زیان چې دی نه یوازې افغاني لوري ته دی بلکې پاکستاني سوداګرو ته هم دی. د یادولو ده چې د اقتصاد پوهانو او ملي تجارانو په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هر ډول ترنګلو حالاتو کې د تاریخ په اوږدو کې افغان حکومتونو له پاکستان سره د ترانزیټي لارو بندیدو هڅه نه ده کړې او تل د غلار د پاکستانی فوزي رژیم له لوري بنده شوي چې زیانونه له ټولو څخه ډیر د دواړو غاړو تجارانو او ولسونو ته رسیږي.